په اړخ کوروالی یا د بغل له خوا نه سیکس کول څنګه تنګ مزه کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شا له خوا نه څنګه په اړخ باندې په تنګه طریقه سیکس یا کوروالی وکړو، لکه څنګه چې د اکثره میرمنو په کوروالي کې هم زړه نه یخېږي او د اکثره خلکو هم یعنې د نرانو هم زړه نه یخېږي، نو څنګه کولی شي چې تنګه شرمګاه جوړه کړي. هغه میرمنې چې عمر ډیر تیر شوی وي او په شرمګاه کې ډیر ازادوالی راغلی وي، د هیڅ یو رنګه نسخې سره هم نه راتنګېږي، کولی شي د اړخ له خوا نه سیکس وکړي. خو دا سیکس د هغو ښځو لپاره ښه دی چې د کومو ښځو د بدن وزن کم وي، یعنې غوښې یې کمې وي او ډنګرې اوسېږي. کومې ښځې چې ډېرې ډنګرې نه بلکې متوسط وزن او غوښه ولري، کولی شي په څنګ یا په بغل له خوا نه سیکس وکړي. هغه خلک چې غواړي د تنګې شرمګاه شوقیان وي او تنګه شرمګاه ووهي، د واده لومړۍ شپه رایاده کړي، د بغل له خوا نه سیکس دې وکړي. دغه طریقه په دې طریقه تاسو کولی شئ. د دې طریقې اسانه تر ټولو او بهترینه او ګرانه طریقه داسې ده چې تاسو به لومړی میرمنه پرتوګ کمیس وباسئ او دا به په بغل سملوئ. په ځان به د سنتو طریقه هم ادا کړئ. هغه داسې په ځان به یو ټوټه یا یو شړۍ په اندازه یو شی واچوئ چې هغه سره ستاسو عزت د دواړو پټ وي، ترڅو شیطان ته کومه موقع پکې پیدا نه شي. کولی شئ دواړه د ټوټې لاندې د یو بل سره داسې سیکس وکړئ. لومړی د میرمنې مخ اخوا واړوئ او شا یې ځان طرف ته راواړوئ او د هغې کوناټي د خپل کوتک تر مطابق ورسوئ. شرمګاه به یې ستاسو کوتک ته سمه برابره وي. لومړی یې یوه پښه پرې جګه کړئ او کوتک هغې داخل کلا ته ور دننه باسئ، یعنې هغې شرمګاه ته ورننه باسئ او بیا میرمنې ته ووایئ ترڅو خپله پاسنۍ پښه پرې راښکته کړي او کوتک پکې جګجي کړي، یعنې پکې راایسارې کړي. کله چې کوتک دننه په دې دواړو کې راایسار شو، بیا شرمګاه ډېره تنګېږي. هم میرمنه په دې طریقه خوند اخیستلی شي او هم خاوند، ځکه چې دا داسې شرمګاه جوړېږي چې بیخي تاسو به لومړی ځل لکه د واده شپه چې در یاده شي داسې تنګ کوروالی به کوئ او د ښځې نه به سمې چیغې پورته کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.